دا دې ځلې مې معاف کړئ، صرف یو ځلې مې معاف کړئ، نور مې مه راکاږئ، په خپله زړه ځمه که نه، دا زما اخري غلطي وه، بیا به بله غلطي نه کومه. دا جي بله غلطي به نه کوم چې څه راته تاسو وایي حقه به کومه. دا جي دې پېرې مې معاف کړه، مه مې راکاږه نور. دا زه معاف کړم، دا خو موږ په شرمونو وشرمولو، زموږ پوزه دې کټ کړه. دا څه زه معاف کړم چې ما که د کوره پورې په دا کوره پورې ورسوم که نه، هلته به خپل عمل ویني. دا خو زموږ پوزه کټ کړه، یو دم په شرمونو دې وشرمولو. دا زه څنګه معاف کړم؟ ښځې یا ښځې یا ښځې دې نازولې دې څه کارنامې کړې دي؟ بار ته راوځه ښځې وایم چې نازولې دې څه کارنامې کړې؟ بار ته راوځه. دا څه کوي؟ دا هلک دې خو ووځه که ته دا څه دي؟ دا ولې په ټکي سړی څه مسله ده؟ چې چالې کړلی؟ دا مې د هغه د شنګړې د کنډو نه راکوږو د دې کوره پورې. دا دې ولې راښکو؟ وایي ګوره د ده دا کارنامې به په خپله په ټیک ټاک کې وګورې او په یوټیوب کې وګوره، وایي ګوره په خپله. په شرمونو شرمونو یا سړیه دا څه دي؟ دا وګوره په ټکي مې هم ووژلی. دی خو وژلې غواړي، دی خو د دې نه نور راکاږو، دی چېرته پرېنږدي، دی راکاږو ونیمه په ټکي سړی ودرېږه. شابه شابه پرېږدوئ دا لږ، پرېږدوئ دا لږ، پاسه بچوړې دې طرف ته راشه. دا غریب تاسو ولې راکیستی دی؟ مرخه پرې راپورې دی. باچا د موږ په شرمونو شرمولو زموږ پوزه یې کټ کړه. ته داسې غټ ګناه یې کړلی. دا ګناه یې کړلی که نه چې ما خپله ګورځه خرڅه کړه او دله مې ایفون موبایل واخیست. موبایل خو ټول خلک خپلو بچو له اخلي، په دې کې د راښکلو څه خبره وه. باچا ته دا موبایل وګوره، دې سړي خپلې ګردې خرڅې کړې، دې نه حرام علی پې موبایل واخیسته. ده دا ټیک ټاک ته وګوره، ده ته موږ وایو چې نوې ګانې راشي په هغې باندې لپسینګ کوه، ډبلینګ پې کوه، په دې ټیک ټاک کې چې نوي څه راشي په هغې باندې دغه لګوه، فلټر یې لګوه، په ګانو باندې قناعتي ووه چې خلک لایک درکوي، شیر کوي. نو ته دا وګوره ده دا څه کړي دي. ماشاءالله ماشاءالله دا خو د ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړلې د دین په باره کې. دین په باره کې ماشاءالله خلکو ته زده کړه ورکړله، پوه شوې، او د دین په باره کې ډېرې ښایسته ویډیوګانې راغلې ماشاءالله. او دې کې خو داسې صدقه نشي ماشاءالله. دا وګوره دې خاصې داسې پوهه دا ما د انجینیرینګ ویډیوګانې ورکړلې، دومره ښایسته ویډیوګانې راغلې. زه تاسو څه دلته دا نور وګوره هم په دې کې شپږ کلمې ما خلکو ته ښوللې ماشاءالله. تاسو له به هم نه درځي او دله ماشاءالله شپږ کلمې دې ماشاءالله ورځي. نو دا خو ډېره غټه خبره. دا لاندې وګوره، دا وګورئ، دا مې خلکو ته د کاروبار په باره کې مې ویډیو جوړه کړله. ماشاءالله ماشاءالله. چپ ته دا لیکونه وګوره او ویزې وګوره. ها واو مشربه دې باندې یوز لایکونه خو دومره نشته. دقه موږ چې وایو که نه د ده ویډیو ننۍ درېیمه ورځ 10 لایکه پنځې راغلي. دی خلکو ته دیني ویډیوګانې اسلامي ویډیوګانې اپلوډ کوي، خلکو ته ښه. یا خلک کم ځای ګوري، دته خو موږ وایو چې دا نوي ویډیو راشه، قناعتي پې ټنډوه، ډبلینګونه پې کوه. داسې خو چې زه یو تصویر وباسم ځان لکه نه نسي باغې باندې 3000 لایک راځي. د ده په ویډیو باندې به 3 ورځو کې 10 لایک اندې راغلي. دا نوي ګانې دي، دا باندې موږ وایو ډبلینګ کوه، لکه قناعتي پې ټنډوه، نو چې خلک یې ګوري. دقه موږ جاړو که نه. زم تا ته دقه ویم که نه، نن سبا چې اسلامي ویډیوګانې جوړوي، تربیت ورکړه، هغه هېڅوک نه خوښوي. او کوم شی خوښوي که نه چې څومره دا ډانسونه دي او د بل په خوله باندې نقل کوي، دا خولې وایي، په هغه خلک خوښوي. نو ده ته موږ وایو چې ته هم دغه کار کوه چې دا خلک ته په دغه باندې خوښ دي. اسلامي دغه څوک د سره ګوري نن سبا نو دغه شي ته ټول غړو توجه شي. دا مور پلار چې تا ته څه وایي ته ولې نه منې؟ ګوره ماماجي دیو ماله موبایل واغستو، اما ته وی داسې کار وکړه چې په پردو ګانو باندې لیپسینګ کوه او په دې نومونو ګانو باندې ډانس مانس کوه او لیپسینګ کوه، مخې ته خلک دا خوښوي. نو ګوره ما دا سوچ وکړو، یاره ما وي دا خو چې کوم دی که نه، دا د دواړو جانو زمونږ ناکامي ده چې زه په پردو ګانو باندې لیپسینګ وکړم. نو دا خو په دې دنیا کې دا زندګي خو به تېره شي، زه به خو دا وکړم، هر څه خلک به مې فالو هم کړي، خلک به مې خوښ هم کړي، لایک به مې هم کړي، خو هغه جان کې به بیا زه الله پاک له څه جواب ورکوم. نو ما په خپل زړه کې دا سوچ وکړو چې یاره زه به هغه کار کوم چې ماته په دې دنیا کې که څوک نه خوښوي، که 2 تنو وکړو، که 10 تنو وکړو، که 15 تنو وکړو، خو چې هغو ته څه فایده میلو شي او زما اخرت مې نه خرابېږي، زما اخرت پې ښایسته شي او پس ته مرګه چې کوم دی زه پې نه عذابېږم. نو ما دغه سوچ کړی او د دې د لاسه چیني استاهي او داسې ویډیوګانې جوړوم چې خلکو ته تربیت میلو شي. نو دوی ما ته وایي نه ته دا مه کوه، ته داسې کار کوه چې بس په دې ګانو باندې کوناټي مناټي ووه، خلک په دې خوښوي اوس. نو په دې کې زه کمه وکړم، اوس د دوی هغه صحیح ده که زما دا صحیح ده؟ ستا ده ته خو ډېره ښکلې خبره دې وکړه ماشاءالله. دوی خو دا تا په بده باندې راړې. نو د دیو دغه مقصد دی. او زه دیو ته هم وایم د نورو ټولو ته یم څومره چې دا په سوشل میډیا باندې دا خلک دی
چې وای د الله د رضا لپاره هغه کار کوي چې هغه تاسو د قبر عذاب هم نه جوړیږي او سبا تاسو په قبر کې هم نه عذابېږي او په دې دنیا کې د چاته اسلام علاوه څوک تربیت زده کی او څوک په سمه لار باندې وروړي څوک خې طرف ته وروړي. ماشاءالله خسته خبره جوړه او په دې ما راکاږي او کما د کور او باسي خو زه دا کومه چې وای د دینه بل تم سبق ملاويږي او زما په اخرت او دواړو جهان به زما خولي.